السلام علیکم ورورا زمام ورونه ښه خو زه خپه پدیم چې ما ته دغه خلکو پیغور دیو ساس کو کنه چې ما به ځان ته ما زه په افغانستان کې ما خوګیانه یم ښه د شهزاد ولسوالۍ پاکستان کې ما د دیر یم او په افغانستان کې ما د شهزاد ولسوالۍ یم صحیح ده او زه په ټیک ټاک کې هغه کس یم کنه چې ما زما په نړۍ کې تاسو وګورئ چې څونه افغانانو له ما عزت ورکړی میلمانه کړی مې دي او زه د افغانانو څه دوا سلام چې څونه ساتم حجره جومات غم خادي په سعودي عرب کې چې زه کومه غم خادي پالم یارانه دوستانه هغو ما بلي زه هغو را بلم په غونډه میډیا کې به بل داسې کس نه که نه تا په طریقه کمنټس کړی زه تا ته په طریقه کمنټس کوم او دړه خبرې راته کوم صحیح ده او دا نور خلک دې موري ورورا که زه ستاسې نن ښه وکړم که نه او سبا له زه تا ته دا خو پیغور کوم نو دا ښه چې دي دا ستا لپاره بیا بد دي هغه ښه کول نه دي پکار زما به مخ باندې برید دي که زه مثال په طور د چا سروري او دوستي وکړم نو د دې ورځې دپاره نه چې سبا له هغه ماته پیغور شي که نه نو لکه تاسو اوس په خپله سوچ وکړئ چې کومه څه شو ټول ماته پیغور شو نن زه هغه ټولو خلکو ته ملامته یم چې ما ستاسو په سر د چا چا سره جګړې کړلي هغو ته زه ملامته یم هغه به ما پورې خنداګانې وکړې بس الله دې فیصله وکړي او الله پاک دې هغه وکړي چې په کوم کې زمونږ خیر وي که نه او بس خبرې ډېرې دي خو دا زه تا ته په دې ویډیو کې نشم ویلی خو چې څوک د چا څه ښه وکړي که نه یا د ورورۍ لاس ورکړي د دوستۍ په هغې باندې سبا له شرمۍ نه او که سبا له پې ته شرمۍ نو هغه وروري او هغه دوستي نه ده ما ته په دې کې او په دې کې فرق نشتی او زما دا ویډیو ګورئ زما په آیډۍ کې چې ټولې د مجلسونو ویډیوګانې دي مجلس معنی دا ده 10 افغانان 10 پاکستانیان 50 افغانان 50 پاکستانی 100 افغانان 100 پاکستانی مشترکه پروګرامونه هم کړي ډېرې ویډیوګانې زه داسې لرم چې لا ما نه دي شیر کړی نو په خپله سوچ وکړه یار سړی دی په خپل ضمیر او په خپل دلیل سوچ وکړي که نه